بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری د یو مسلې په حواله سره تاسو کړل دا مسله لږ د حیا خلاف تا، لیکن چونکی ډیر خلک دا سره چې هغه په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي. ظاهره خبره د بعض مسایل لږ باریک وي په دغه حواله سره اکثر خلک چاهي نارینه یا زنانه هغه په دغه حواله سره تاسو نه کوي، نو هغه بیا د غلط فهمي شکار شي. یاد وساتئ دا مسایل دا یقیني طور پر دا زمونږ اساس لپاره انتهایی ضروری دي، بلکې موږ تاسو باندې دي زګول فرض دي، چاهي نارینه یا زنانه، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال و حرام، دا چې څومره مسائل دي د روزمره چې زمونږ په زندګۍ کې زمونږ د زندګۍ چې کوم حصہ ده دا ټول مسائل دا از د کول په موږ تاسو باندې فرض دي. که چېرې نه از د کوو نو یقیني طور پر موږ تاسو به د الله رب العزت په بارګاه کې مجرم وي. بهرحال دې ملګري دا سوال کړل، سوال دا کړل چې یو کس د حیض په حالت یعنی د زنانه باندې چې کوم ماهواري راځي په دغه حالت کې که چېرې یو کس خپل زنانه سره ملاقات وکړي، همبستري وکړي، نو آیا د دې کفاره څه جوړیږي؟ شریعت د دې کفاره څه منتخب کړل؟ دیو چې زمانه په غلطۍ سره د حیض په حالت کې همبستري ما کړل، دیوی زه اوس په دې حواله سره پریشان یم او په دې حواله سره شریعت څه کفاره منتخب کړل چې هغه کفاره زیاده کړي. یاد وساتئ په قرآن مجید کې الله رب العزت د حیض په حواله سره واضح الفاظ کې فرمایلی ويسألونك عن المحيض، ستانه خلق تبوس کې اے نبی د حیض په حواله سره قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. تو یا اے نبی د خلقو ته چې دا د غندې ناپاکی ده، په دې حالت کې خپل چې کوم کور والا دی خپل خزي دی هغه ته قریب هم مزي، یعنی قریب کو مطلب دا ده چې په دغه ټیم کې تاسو هم بسرنی شي کولی، باقی کچري بوسو کینار وی یا نور چې کوم منفعتي د جسم ناغسته شي، لیکن د نامک د لاندې نوالی او د زنګونو نه پوری تر دیزه پوری چې کوم زید د دینه تاسو نه فنه شي اغسته، باقی د جسم د تاسو لطف اندوز کېدې شي یا نفع وغیرہ اغسته شي، شریعت دې اجازه ورکړل. نو په قرآن مجید کې الله رب العزت په دې حالت کې یعنی د حیض په حالت کې د همبستري کولونه سجل کړل، منع کړل چې دا د ناپاکی حالت ته او په دې ناپاکی په حالت کې خپل خزو ته قریب مزینه همبستري مکوي. او ظاهره خبره ده چې کوم شي نه منګ تاسو الله رب العزت باندې کوي نو په هغه کې زمونږ خپل فائدہ وي. ډاکټر حضرات چې کوم میډیکل فیلډ دی هغه په دغه حواله سره دا خبره کوي چې د حیض په حالت کې د همبستري کول سره بشمار بیماریاں نه لګي تو خطر وي. نو شریعت ګورم په هر معاملې کې زمونږ اساس لري نه کړل صدانه چې یو شی به موږ تاسو باندې الله رب العزت حرام کړل، نو په دغه وجه حرام کړل به موږ تاسو باندې چې پاره کې موږ تاسو ته چې کوم دي نقصان درسي زمونږ جسم ته نقصان درسي، نو په دغه وجه باندې حرام کړل. شریعت اسی بلا وجه موږ تاسو باندې یو حلال شي نه حرام. بهرحال د حیض په حالت کې په دې وجه باندې الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي چې د حیض په حالت کې تاسو همبستري نشئ کولای. بهرحال ظاهره خبره ده د انسان د غلطي وشي، نو دا کس دا خبره کړله چې آیا اوس په دې کفاره صدا کوم. بهرحال اول خدای چې د حیض په حالت کې څومره کسان دي خپل بزان باندې لا کنټرول وساتي، دا څه تختیدو شي نه دی، بلکې انسان یو کس داسې چې هغه په کلونو باندې مسافري کولای شي، هلته ځان باندې کنټرول کولای شي، نو بیا کچري وختنی ما کنټرول کیو 15 شپږ ورځې کنټرول کیو، دا څه غټه خبره نه ده. او بهرحال که بیا یو انسان کچري داسې چې هغه دې حد ته ورسي چې ځان بالکل نشي کنټرول کولای، نو په دغه حالت کې بیا شریعت لږ گنجائشات ورکړي چې یعنی د زنانه چې کوم لاس دغه په ذریعہ باندې هم خپل ځان بیا کولای شي فارغ ولشي. بهرحال دا مثلا په دې حالت کې کچري یو نارینه راولګي د حیض په حالت کې ملاقات وکي، یو خدا حرام عمل دی، دا گناه کبیره دی، کچریو کې نو بهرحال په دې باندې بیا سکی توبه استغفار وکي، د دې اصل کفاره توبه استغفار دی. لیکن بهرحال په یو حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي کچري یو کس د حیض په حالت کې کورواله وکي یعنی همبستري وکي، نو دله پکار دار چې دی بیا یو دینار یا دغه شانتي نیم دینار دا د صدقه کی، نو دا ضروری نه ده کچري داغه وسرسي او ساتي مالی طور پر هغه ادا کول شي صدقه کول شي، نو دی یو دینار دی یا صدقه کی یا نیم دینار د دې چې کوم ریټ جوړیږي تقریبا د یو دینار 0 روپۍ جوړیږي، او کچري نیم دینار تاسو صدقه کوي نو هغه 500 روپۍ جوړیږي، نو کچري تاسو ستي نو تاسو هم صدقه کی، او باقی چې کوم د دې کفاره ده حقيقي معنی کې هغه توبه استغفار په دې باندې د الله رب العزت په سجده دیر سره چې کوم توبه کولی. بهرحال امید کوم چې دا مسله به مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.